اکثر سټوډنټس دا تپوس کوي چې سر ډي وي ایم ښه دی او که ډي پي ټي ښه ده. په دې دواړو کې کومه ډیګري داسې چې هغه موږ وکړو دا زموږ دپاره فایدهمند وي. ډي وي ایم چې دی که نه ډاکټر اف ویټرنري اینډ میډیسن دا ډاکټري ده، د څاروو ډاکټري ده. او ډي پي ټي چې ده که نه ډاکټر اف فزیکل تراپي یا ډاکټر اف فزیوتراپي دا هم ډاکټري ده، دا هم 5 کاله، دواړه 15 کاله ډیګري دي او دواړه ډاکټري ده. فرق دا دی چې دا ډي وي ایم د څاروو ډاکټري ده ویټرنري والا، او دا ډي پي ټي چې ده که نه دا د انسانانو فزیکل تراپي دا د انسانانو ډاکټري ده. اوس کم یو پکې ښه دی کم یو پکې وکړو؟ ښه دواړه دي، په خپل ځای باندې هر یو خپل اهمیت لري. خو که سټوډنټ دا وایي چې زه په کم یو کې اډمیشن وکړم نو هغه له پکار دا دي چې هغه په خپل علاقه باندې لږ نظر واچي. که دا سټوډنټ چېرته په داسې علاقه کې پاتې کېږي چې مثال هغه سیټي ده هغه خاریه ده نو دې سټوډنټ له پکار دا دي چې هغه بیا ډي پي ټي وکړي. لکه د خاریې د سیټي سټوډنټ له ولې ډي پي ټي پکار ده؟ ځکه چې په سیټي کې خلک علاج کوي نو هغه په ډي پي ټي باندې کولی شي. ځکه چې سیټي والا خاریې والا کله علاج کوي که نه نو بیا د ډي پي ټي والا ضرورت راځي. دغلته ډي وي ایم په کار نه راځي. دومره په کار ولې نه راځي؟ ځکه چې په سیټي په خاریه کې خلک څاروي ډېر کم کوز ساتي، دا په کلو کې خلک ډېر ساتي. نو که دی چېرته په سیټي کې اوسېږي په خاریه کې نو په کار دا ده چې دی ډي پي ټي وکړي چې مستقبل یې پکې جوړ شي. ځکه چې سیټي والا تاسو ته ما وویل علاج کوي نو ډي پي ټي والا ته وینا کوي، په دې باندې علاج کوي. اوس که چېرته یو سټوډنټ دی هغه په کلي کې پاتې کېږي، داسې یو کلی دی چې په هغه کې خلک څاروي ساتي، په هغه کې خلک غوا بزې ګړې ساتي، دله بیا په کار دا ده چې ډي پي ټي نه کوي، دله په کار دا ده چې ډي وي ایم وکړي. ولې چې په کلي کې خلک څاروي ساتي، څوک به غوا ساتي، څوک به میخه ساتي، څوک به ګړه ساتي، مختلف قسم څاروي ساتي. نو د ده به بیا مستقبل په ډي وي ایم کې جوړ شي، دله ډي پي ټي نه ده پکار. که دی چېرته په کلي کې پاتې کېږي او ډي پي ټي وکړي نو په کلي کې د ډي پي ټي والا هغه شان ضرورت بیا نه راځي. نو کلي والا کم خلک چې په کلي کې پاتې کېږي هغه سټوډنټ له پکار دا دي چې هغه ډي وي ایم وکړي، او کم خلک چې په سیټي کې پاتې کېږي هغه له پکار دا دي چې دا ډي پي ټي وکړي. دا زما خپله ذاتي مشوره ده. باقي دواړه ښه دي، دواړه ډاکټري ده، یو د څاروو ډاکټري دی، یو د انسانانو ډاکټري ده. یو هم 15 کاله ډګري ده، بل هم 15 کاله ډګري ده. یو هم ډاکټر دی، بل هم ډاکټر دی. خو بس فرق دا دی چې مستقبل چاته په کوم ځای کې جوړېدلی شي په هغه ځای کې د هماغه ډګري سلیکشن وکړي او هماغه ډګري دې وکړي چې مستقبل یې پکې جوړ شي.